Apprendre le français et la langue en پښتو avec ولی محمد شیخزاد. سلامونه دوستانو او نیکی هیلې مې ومنئ. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. Apprendre le français et la langue en پښتو. فرانسوي زده کړه په پښتو ژبه. Bonjour. سلام یا سحر مو پخیر. Bonjour. سلام یا سحر مو پخیر. Est-ce que vous pouvez me présenter? آیا تاسو کولی شئ ما ته مو ځان معرفي کړئ؟ Est-ce que vous pouvez me présenter? آیا تاسو کولی شئ ما ته مو ځان معرفي کړئ؟ Oui, pourquoi pas? Je me vous présenter. هو ولې نه؟ زه مې تاسو ته ځان معرفي کوم. Oui, pourquoi pas? Je me vous présenter. هو ولې نه؟ زه مې تاسو ته ځان معرفي کوم. Je m'appelle Mahmoud. زما نوم محمود دی. Je m'appelle Mahmoud. زما نوم محمود دی. Je suis afghan. زه افغان یم. Je suis afghan. زه افغان یم. Je viens d'Afghanistan. زه د افغانستان نه راغلی یم. Je viens d'Afghanistan. زه د افغانستان نه راغلی یم. Je suis célibataire. زه مجرد یم. Je suis célibataire. زه مجرد یم. J'ai 18 ans. زه 18 کاله عمر لرم. J'ai 18 ans. زه 18 کاله عمر لرم. Je suis étudiant. زه زده کوونکی یم. Je suis étudiant. زه زده کوونکی یم. کله چې دغه اخرینی دا ایتیډیون چې دا د اخره کې چې ټي ده، کله چې د سره دا او راغی پوه سئ چې دا مؤنث دپاره دی، د ښځینه دپاره. Je suis étudiant. زه زده کوونکی یم. Et j'habite à Paris. او زه په پاریس کې ژوند کوم. Et j'habite à Paris. او زه په پاریس کې ژوند کوم. Au revoir et à bientôt. د خدای په امان او د لیدو په هیله. Au revoir et à bientôt. د خدای په امان او د لیدو په هیله. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci. مهرباني وکړئ ویډیو در سره شیر کړئ. مننه.